دا انګېرنه به اوس ډېره ګرانه وي، خو هغه مهال کابل په خپله مالي زیرمه کې 100 میلیون ډالره پانګه درلودله. ظاهرشاه پرېکړه وکړه چې خپله ډېره پانګه د افغانستان په سویلي سیمو ولګوي. دلته د هلمند سیند له پراخه بیدیانه تېرېدی. ظاهرشاه د موریسن کنوسن شرکت په مټ چې ټولو ورته MK هم ویل، د نوو تجهیزاتو سره بهرني انجینران او کارپوهان په کار وګمارل. نو بیا د موریسن کنوسن کمپنۍ چې د بویې د ایډاهو یو غټه متنفذه کمپنۍ وه، هغه سره قرارداد وکړي چې راسي دا کانال امتداد اوږدیم کې او په عین حال کې د مځکو د تصحیح کار وکړي. نو په د اوسنۍ عصري پروژې تاریخچه په حقیقت کې د 1946 د MK د قرارداد څخه سوې.